په کوم انځور کې مستطیل په دوو برخو ویشل شوی دی؟ کله چې وغواړو یو شی نیمایي کړو نو باید په دوو مساوي برخو یې وویشو. دلته په دوو برخو ویشل شوی خو مساوي نه دی او یوه اندازه مساحت نه لري. دا برخې له دې برخې څخه ډیره زیاته ده نو دا نیمایي شوی نه دی. دا هم په دوو برخو ویشل شوی مګر دا هم مساوي نه دی. دا له دې برخې ډیره لویه ده. دا په مساوي برخو ویشل شوي مګر دا دوه مساوي برخې نه دي. دا په دریو مساوي برخو ویشل شوي نو دا نیمایي شوی نه دی. دلته دا په دوو مساوي برخو ویشل شوي یو او دوې برخې او دواړه مساوي سایز او مساوي مساحت لري. نو دا ټاکو. راځئ ادامه به ورکړو. په کوم بڼه کې دایره په دوو مساوي برخو ویشل شوې ده؟ یو ځل بیا هم دوه مساوي برخې دغه او دغه په دریو برخو ویشل شوي او دلته دغه دوه دایرې خو حتی په مساوي برخو هم نه دي ویشل شوي او بیا دلته دا درې مساوي قسمتونه دي خو دا نیمایي نه بلکې درې برخې دي. نیمایي یعنې دوه مساوي برخې نو دا به دغه یوه وي. په کومه بڼه کې مربع په څلورو برخو یا ویلی شو په کومه بڼه کې مربع په چارګونو ویشل شوي؟ چارګونو یعنې څلور مساوي برخې. ښه دا دوه مساوي برخې دي. دا یوه برخه ده ټوله یوه ده. دلته دا دوه مساوي برخې دي او بیا داسې ویلی شو چې یوه هیڅ نه ده ویشل شوي. دلته دا په دوو مساوي برخو ویشل شوي. دا څلور مساوي برخې دي نو دا څلورمه حصه راځي. نو ویلی شو چې دا په څلورو برخو ویشل شوي دي. راځئ ادامه ورکړو. یو څو نور به هم کار کړو. په کومه بڼه کې دایره نیمایي شوي؟ دا دایره هیڅ نه ده ویشل شوي. دا دایره په دریو برخو ویشل شوي. دا دایره په دوو برخو ویشل شوي خو مساوي نه دي. نو ویلی شو چې نیمایي شوي نه دي. دلته دا دوه مساوي برخې دي نو دا نیمایي دي. راځئ یو بل هم کار کړو. په کوم بڼه کې مستطیل نیمایي شوی دی؟ نو دا باید دوه مساوي برخې وي. دا درې مساوي برخې دي. دا درې غیر مساوي برخې دي. دا درې مساوي برخې دي نو دا دریمه کیږي. اوس دا یې هم دریمه ده. دلته دا دوه مساوي برخې لري نو دا یې نیمایي دی.